بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درنو دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ به اوسئ. دوستانو، نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته دا وښیم چې څنګه د مکتب یا د ښوونځي کتابونه ډاونلوډ کولی شو. ځینې دوستان پوښتنه کوي چې د مکتب کتابونه زموږ سافت پکار دي موبایل کې. نو زه به دا طریقه انشاءالله تاسو ته نن در وښیم چې تاسې څنګه ډاونلوډ کولی شئ. تاسې به راشئ، یو ویب براوزر به اوپن کړئ. کروم براوزر کې چې دی دا ویب سایټ نه اوپن کېږي د پوهنې وزارت. نو تاسو به راشئ، دلته به ولیکئ یو بل براوزر به اوپن کړئ. ګورئ زه اوس دلته دغه ویب براوزر په نوم چې کوم ویب سایټ دی زه دا اوپن کوم. دې کې زه لیکم د پوهنې وزارت کتابونه. دا مو چې کله ولیکل انټر یې کړئ. اوس به د پوهنې وزارت ویب سایټ راشي. دغې باندې تاسې یو کلیک وکړئ د نصاب کتابونو باندې. نصاب کتابونه کله مو چې په دې کلیک وکړو، تاسې ته به مکمل د لومړي ټولګي نه واخله ان لومړی ټولګی، دویم، دریم، څلورم، پنځم، شپږم ان تر 12مه پورې د ټولو کتابونو لیست به راشي. کوم یو کتاب چې ستاسې په کار وي صرف په هغې باندې یو کلیک کوئ. مثال زه غواړم دغه لومړی ټولګی د دې دا دیني علوم چې دی دا ډاونلوډ کوم. دې باندې کلیک وکړئ. ګوره دا چې دی فایل سایز 11 MB دی. نو که ډاونلوډ کوئ ډاونلوډ کلیک کړئ. مثال فرضاً ژوند مهارت چې دی دا 40 MB دی. همداسې هر یو چې تاسې ډاونلوډ کوئ، رسامۍ هنر 18 MB. نو تاسې چې هر یو ډاونلوډ کوئ صرف په دې کتاب باندې یو کلیک کوئ او دلته ډاونلوډ باندې کلیک کوئ. بس ډاونلوډ به سټارټ شي، ستاسې کتاب به ډاونلوډ شي. خو یو کار به کوئ چې تاسې به دې لپاره یو PDF ریډر انسټالوئ چې تر څو تاسو دا کتاب پکې اوپن کړئ. نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او دوستانو سره ویډیو شیر کړئ. مننه.